السلام علیکم محترمین، الله تعالی می جوړ او روغ او آباد لره. دوستانو، د ټینشن لپاره، د غمونو لپاره، د تکلیفونو لپاره، د حاجاتو لپاره، د سختو حاجاتو لپاره یو وظیفه زنن درخیم پر هغه باندې عمل وکړئ. ان شاء الله ډیره مجربه وظیفه ده. هغه چې کله تاسو عمل وکړئ ان شاء الله الله تعالی جل جلاله بل تاسو سره داسې معامله وکړي چې کله تاسو د چا د رښتې لپاره محبت لپاره دغه وظیفه کوي هم به الله تعالی جل جلاله هغه رشته در نصیب کړي. چې د رزق لپاره کوي الله تعالی جل جلاله به مالدار کړي، رزق به مدر زیات کړي. چې د حاجاتو لپاره کوي په زړه کې می هر جائز مراد وي، جائز ګوري ناروا نه، هغه مراد به الله تعالی در پر کړي. کله هر رنګ تکلیفو سره په ورځ کې ته مخ کېږي دغه کومه وظیفه چې درخوایم دا ته وایه ان شاء الله الله تعالی جل جلاله به دې له هغو تکالیفو سره هم نکي مخ. او بل خوش خبري لا دا ده چې په آخرت کې به الله تعالی جل جلاله د دې وظیفې په برکت سره تا ته په جنت کې د جنت ماڼۍ درکړي. ګورې د جنت ماڼۍ داسې نه دي کله دې دنیا ده، د دې دنیا خو داسې ماڼۍ دي چې هغه ارزې ته وردي. مثلا چې ټیمې پرسې رنګ هم اوړي، خرابېږي هم، نړېږي هم، کمزوري کېږي هم. او د جنت ماڼۍ چې د هغه له سرو زرو څخه جوړې دي، سیوار جوړې دي، له هغه څخه بیا خرابېدل نشته، کمزوري کېدل نشته، دا نشته چې بیا رنګ اوړي، دا نشته چې بیا به دروازه خرابېږي یا به کړکین خرابېږي. هغه الله تعالی جل جلاله داسې ماڼۍ جوړې کړې دي په جنت کې چې د هر جنتي لپاره سته، بیا خاص کر د هغو جنتیانو لپاره چې هغه دغه وظیفې ډېرې وایي. دوستانو، په زندگی کې داسې سړی نشته چې پر هغه د مشکلات نه راځي، په زندگی کې داسې سړی نشته چې هغه د په زړه کې حاجات نه وي. مثلا د زړه یو ارمان پر کېږي بل ارمان یې پاتې سي، بل ارمان یې د زړه پر کېږي بل یې پاتې سي. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایي وایي د دنیا چې دا یو داسې شی دی چې له هېچا سره هم وفا نه کوي. په دنیا کې داسې سړی نشته نبی څوک پیدا کړي چې هغه دې ووایي یاره زما په دنیا کې د زړه ارمانونه ټول نه پوره کړي. دنیا ډېره بې وفا ده، له هېچا سره هم وفا نه ده کړې. د دنیا مثال علماو داسې ورکړی ده لکه د ښځې، ځکه چې ښځه چې ده هم بې وفا ده، له چا سره وفا نه کوي او تر مطلبه پورې ده. دنیا چې ده هغه هم بې وفا ده، له چا سره وفا نه کوي، تر مطلبه پورې ده. دنیا د چا خاطر لحاظ هم نه کوي. نو دوستانو راځي دغه یوه وظیفه وکړئ، انشاءالله له ټینشن څخه به هم خلاص شئ او له زړه بیمارۍ څخه به هم خلاص شئ، له دې غت څخه به هم خلاص شئ، د رزق له تنګي څخه به هم خلاص شئ، له غمو تکلیفو آفاتو تاوانو سره. کله یو انسان چې د کاروبار کوي، کاروبار پر مخ باندې نه ځي، هره ورځ له تاوانو له مشکلاتو سره مخ وي، هغه لپاره هم نن دا وظیفه ضروري ده. دغه وظیفه دی وکړي، پر الله دې یقین ولري، الله تعالی جل جلاله به دې په وظیفې په برکت سره دغه جایز مراد ټول ورپوره کړي. دوستانو، دا یو ډېره خوندوره وظیفه ده. دوستانو، په دې باندې عمل وکړئ، انشاءالله تاسو به ماته دعا وکړئ. هغه چې تاسو کله د بل پر در باندې ګرځئ، ما بار بار ورته ویلي دي چې کله په مشکل کې راګیر سواست، مثلا دا رقم یو حاجات د هغه علاج خو ډاکټر سره نشته، څه ډاکټر ته ځئ، یو رشته دی چې خوښه سوه هغه نه درته میلاویږي، د هغه علاج د ډاکټر سره نشته، څه ډاکټر ته ځئ. یو کار دی په چا باندې په ساو سو او هغه سړی پر تا باندې زورور ده، هیڅ لاره نه ده سره وړي او ډېرې زارۍ دې ورته کړې دي خو هغه پر لارې نه ده سره ځي، د دې علاج هم نو ډاکټر سره نشته. د زړه بیمارۍ د زړه بیمارۍ ده، د زړه بیمارۍ دې ته ویل کېږي چې جې ته رشته کوې هغه نه درکوي، یو شی د تا خوښ وي هغه تا ته نه میلاویږي، دا کې سړی د زړه بیماره کېږي. د دې علاج د دنیا له یو ډاکټر سره هم نشته، خو اما د دې علاج په وظایفو کې شته، د دې علاج د قرآن کریم په آیاتو کې شته، د دې علاج په اذکارو کې شته. د انسان چې اطمینان راځي هغه په هیڅ شي نه راځي بلکې په اذکارو باندې راځي. د انسان د زندګي مشکلات چې راځي له ده سره مخ کېږي چې هغه دفع کېږي، په هیڅ شي نه دفع کېږي، په اذکارو باندې دفع کېږي، په قرآني آیاتو باندې دفع کېږي، په وظایفو باندې دفع کېږي. نو له وظیفو سره دوستانو شناخت تعلق ولرئ، الله تعالی جل جلاله مو په زندګي والله که ناکامه کړي.
که یو انسان د الله تعالی جل جلاله له وظایفو د الله تعالی جل جلاله له قران کریم سره د الله پاک جل جلاله له مبارک آیاتو سره شناخت او تعلق او ربط ولري هغه په ژوندۍ والله کنه پر دې دنیا ناکام سو نه په هغه دنیا باندې دوستانو کوشش کوئ په مشکل کې راګیر سي د الله تعالی جل جلاله او طرف ته رجوع کوئ د الله تعالی جل جلاله او قران کریم ته رجوع کوئ د الله پاک جل جلاله او هغه وظایف او هغه اذکار او تسکم علما مو تاسو ته خودلې جایز اذکار دي وغه ته رجوع کوي دی بل چا پر در باندې مزغلی سي په کوډګرو په زغلی په غو باندې تعویزان کوي اما مثلا تعویز مسله ځان ته تعویز خو جایز ده په د علما او کول چې هغه سم علما وي سړي ته دروغ نه وای خطاباسي نه لیکن نن سبا دی بعض داس خلک ست دي عالم په جامه کې خلکو ته برداشت لیول تعویزان کاږي شغله شرک سره ډیر نږدې دي لوګو څخه فرهیز وکي تعویزان په داس خلکو باندې کاږي شغه خو علماي فرهیزګار متقیان تقوادار وي دیندار وي او دغه وظایف دوستانو کوي ان شاء الله تعالی جل جلاله هم په ژوندۍ نه کې ناکام نو راځي دوستانو هغه وظیفه درخم تر دې وظیفه مخکې زموږ دغه چینل ضرور سبسکرایب کړئ کني راغلی اس له نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ دوستانو هغه وظیفه د لهر منظورست که سهار منځ کې مازګری کې مفشنی کې مخستن کما خام سهار منظورست فارغ اسواس نو درې نیم سواره دغه توري وایي لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دا درې نیم سواره واس کله چې درې نیم سواره ختم کوي پر ځان باندې راجوف کوي دا په دای شکل کویل شي پر مسله باندې ناس یا سم ویل شي روان یا سم ویل شي په دا سم ویل کی بغیر لو دا سم ویل کی ډیر اسانه وظیفه ده دا واس درې نیم سواره او پر ځان باندې جوف کوي او الله تعالی جل جلاله ته دعا کوي ګوري دوستانو دعا به ضرور کوي لدی وظیفه ورست ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای الدعاء مغز العبادات دا دعا یو داس شی ده چې څوک الله تعالی جل جلاله ته هر څومره عبادت وکړي دغه یو طرف ته کېده خدا دعا کې کم فاور او طاقت او قدرت هغه بل طرف ته کېده کوشش کوي دوستانو دعا فیول منځ کې مپریدي مو چې کوم وظیفه درخی چې هغه وظیفه باندې عمل کوي چې هغه وظیفه کله مکمل شي کوي له ورسره دعا ضرور کوي ځکه چې دی وظیفه طاقت وی خواته دی دعا د بل خواته دی دعا طاقت پر زیات نو دوستانو کوشش وکړئ په دې وظیفه باندې عمل وکړئ ان شاء الله الله تعالی جل جلاله هم په ژوندۍ له مشکل له تکلیف سره او له سخت حالت سره نکي مخ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين